د پمیر چینل ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو لیدونکو که چیرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو اول زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د زنګولا ټلۍ هم کلیک کړئ ترڅو تاسو هره ورځ له نویو او تازه ویډیوګانو معلوماتو خبر شئ. عزتمندو لیدونکو موږ تاسو ته داسې کورنۍ نسخې ښایو چې په هغوی سره ستاسو بدن د همیش لپاره صحتمند وي او هغه ناروغۍ چې تاسو ورنه کړیږئ د هغوی د رفع او دفع لپاره 100% په ضمانت او تر ټولو بهترینې کورنۍ نسخې دي. محترمینو دا چې دا طریقه څنګه او څه ډول پیل کړو په ویډیو کې را سره تر پایه پاتې شئ. راځو طریقه په دې ډول پیلوو. اول به تر ټولو مخکې 15 پلیه اوږه راواخلئ، سپینه به یې کړئ او بیا به یې ښه میده کړئ. نو بیا به یې فقط نیم ګیلاس په اندازه مستو ته ور واچوئ او له هغې وروسته به 2 قاشوغې د لیمو اوبه هم ور واچوئ او ښه به یې سره ګډ یا میکس کړئ. له دې وروسته به یې هر سهار په تش نس فقط تر 100 ورځو پورې وڅښئ. متخصصین وایي څوک چې دا کورنۍ نسخه په هره ورځ کې یو ځل په مسلسل ډول تر 100 ورځو پورې وکړي نو د لاندې ناروغیو به خلاصون ومومي. اول، هغه کسان چې د خولې بدبوی لري ختم به یې کړي. دویم، هغه کسان چې د پښو تالي خرښت او یا سوځي نو دغه ناروغي به یې ورکه شي. دریم، هغه کسان چې د بدن چربي یا غوړ لري نو نورمال حالت ته به راوګرځي. څلورم، هغه کسان چې د معدې تیزاب زیات او د معدې له سوز او درد کړیږي نو د هغوی به دا ناروغي هم ورکه شي. پنځم، هغه کسان چې د وینې فشار یې همیش لپاره لوړ وي په دې نسخې سره به یې د وینې فشار لوړوالی عادي حالت ته راوګرځي. عزتمندو دا و تاسو ته د سالم بدن په هکله تازه او نوي معلومات. تر بلې ویډیو مو په والا سپارم. تر بیا ښې چارې.